چونګښه په یو بڼ کې اوسېږي. هلته ټول په هغه مسخرې کوي. هیڅوک له هغه سره لوبې نه کوي. یوه ورځ چونګښه دومره خپه وه چې تښتي. هغه کور ته ټوپ وهي او د هلک د خوب د تخت لاندې پټیږي. د هلک مور راځي او د هغه کورنۍ دنده ګوري. هغه هلک ته وایي ستا نمرې ښې نه دي. آیا ته نه غواړې چې یو هوښیار هلک شې؟ خو هلک اصلاً زحمت نه باسي. په حقیقت کې هغه دومره ټمبل دی چې یوه ورځ ټوله الفبا او اعداد د هغه د کتابونو له پاڼو څخه ولوېدل. چونګښه تر اوسه هم د هلک د خوب تر تخت لاندې دی. هغه د خوشحالۍ ټوپونه وهي. کله چې ټول توري او اعداد ویني هغه وایي زه به هغه ټول زده کړم. وروسته به زه هوښیار شم او په ما به څوک مسخرې نه کوي. توري او اعداد له دې عمله چې زیات وخت کېږي نه دی استفاده شوي له دوړو ډک دي. چونګښه ټول پاکوي. چونګښه د تورو په مرسته د هغوی ویل او لیکل زده کوي. چونګښه په راتلونکې میاشتې کې زیاته مطالعه کوي. او اوس چونګښه د یو استاد په توګه لوست کولای شي. یوه ورځ د هلک مور په کور کې چونګښه پیدا کوي. هغه اړ کېږي چې له کوره څخه ولاړ شي. خو چونګښه مخکې له مخکې زیات څه زده کړي دي او په بڼ کې خپلې زده کړې ته دوام ورکوي. نورې چونګښې وایي چونګښه لوست او اعداد حساب کولای شي. څومره ښه! آیا موږ ته درس راکولای سې چونګښې؟ په سبا دا ټمبل هلک خپل کتاب خلاصوي. هغه چغه وهي څه د کتاب توري او اعداد چیرې دي؟ هغه په دې نه پوهېده چې چونګښې ټول توري له ځانه سره وړي وه. او اوس په بڼ کې چونګښه تر ټولو هوښیار دی.